عدل بکوي علم دی پویا پرهیزګار دی عدل بکوي علم دی پویا پرهیزګار دی هر باطل ته خنډ د حق پرستو طرفدار دی نوم شمس الحق قادري څومره نیک کردار دی نو داسې نیک سیرته که موږ مشر په اخلاص کو او دا علم به پاس کو داسې خوش اخلاقه که زموږ د ولس مشر شي داسې نیک سیرته که زموږ د ولس مشر شي ټیک به معاشره شي په ادب باندې به کشر شي دا پندې شعرونه په فیسبوک باندې که نشر شي هر غوږ ته به ورسي د نورو لیډ به کراس کو او دا زلمې به پاس چې سبایي د خوب به پاڅئ دا نښه د پکې ګورئ اول به یاد ساتئ د خپل ښه پوزیشن دپاره دغه طریقه ده یو غټه غوندې ډله جوړول به یاد ساتئ قاري صاحب سه یو ځای به د جلوس شکل کې لاړ شئ قاري صاحب سه یو ځای به د جلوس شکل کې لاړ شئ د خلکو توجه راګرځول به یاد ساتئ چې تر څو یې مجوندی همت به کومه چې تر څو یې مجوندی همت به کومه او د خپل دین او د اسلام خدمت به کومه چې تر څو یې مجوندی همت به کومه او د خپل دین او د اسلام خدمت به کومه. دوستانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو عزتمندو مونږ ستاسو دا غونډه او دا راغونډېدل د یو لوی مقصد او غرض دپاره دي. زه به داسې ویم ما خپله خو د سیاسي خبرو سره داسې ډېره واسطه هم نشته دی او نه د دغه خبرو ډېره طریقه هم راځي چې کوم خلک عام خلک خو سیاست سے تعلق وي هغه ډېرې ښایسته خبرې کوي دې حوالې سره خو زه به دومره ووایم چې دغه اوټ او بیا سیاست کول حقیقت کې داسې شی دی دا خدمت کول دی. سیاست مقصد او غرض دا دی چې خدمت کول دی او خدمت به څوک کوي هغه سړی به خدمت کوي چې هغه د خدمت طریقې او انسانی حقوق باندې هغه پوهیږي. مونږ تاسو په دې علاقو کې هر چا حق دی که هغه عوام ودرېږي اجازت ورته شته دی اوټ ته د ودرېدلو که علما دي که مالدار یو که غریب وي خو زه یو عرض دا کومه چې دې کې مونږ او تاسو په کار ده چې نفرت جوړ نه کړو. ګورئ زه الحمدلله زه د قوم سره د علاقې سره خپل هم تعلق ساتم. تاسو انشاءالله اکثر خلک داسې بلکې وایي ټول ما به پیژنئ زه تاسو هم پیژنم. ما ورور دی ما ترونه دي من خاندان د کلي خلک چا د چا سره تعلق دی او چا د چا سره که هغه یو پارټۍ والا دی یا قومي خلک دی خو زه هېڅکله د ورور سره د تره سره د تره زوی سره د کلي چا سره د سیاست حوالې سره یا د اوټ او اچولو حوالې سره بالکل زاغي سره نه نفرت کوم چې تا ولې دله اوټ ورکو دله دې ورنکو. یاد ساتئ دا عرض لرم دلته مونږ او تاسو د مولانا شمس الحق قاري صاحب دغه حوالې سره چې هغه اوټونو ته ولاړ دی او کومه حلقې ده نو هغه مونږ او تاسو راغونډ کړي یو او دلته راغلي یو څوک به دله اوټ ورکوي او څوک به بل ملګري له ورکوي خو دا جنګ قرآن کریم کې الله فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله فرمای تاسو د الله پر رسۍ باندې منګولې ولګوئ او ځان د فرقواریت نه وساتئ ځان د جداوالي نه وساتئ. د حبل الله نه مراد عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای جماعت دی اتحاد دی اتفاق دی. نو الله تعالی من او تاسو ته په خپل منځ کې د اتحاد د اتفاق او د یووالي حکم کوي او من او تاسو الله تبارک وتعالى د بے اتفاقینا د بے اتحادینا د فرقواریت نه من او تاسو منع کړي. نو دغه غونډې د دې مقصد دا دی چې من او تاسو په خپل منځ کې اتفاق جوړ کو من او تاسو په خپل منځ کې اتحاد جوړ کو. د دې غونډې مقصد دغه دی چې من او تاسو را جمع شو خپل منځ کې کینو څنګه چې زمونږ د مشرانو طریقه وه چې کله به یو کار رالی یو خبره به راله هغه به خپل منځ کې کیناستل یو مشوره به وکړه یو خبره به وکړله هغه به بیا د ټولو خبره وه. نو دې دپاره دا غونډه جوړه شوې ده چې موږ او تاسو کینو خپل منځ کې داسې یو عهد وکړو داسې یو اتفاق جوړ کړو چې څنګه د نن
مثال 10 کاله 15 شل کاله مخکې څنګه زمونږ او ستاسو اتفاق او څنګه اتحاد او قرآن کریم کې مخکې ما ویلي چې اکثر زینو کې من او تاسو ته الله تبارک وتعالى د اتفاق حکم کوي د اتحاد حکم راته کوي او من او تاسو الله د بے اتفاقینا بے اتحادینا د فرقواریت نه الله تعالی منګه ساتري داغینه منګه من کړي او اسلام اغه منګو تاسو ته درس را دارا کوي د اتفاق را کوي د اتحاد را کوي سمره احادیث چې سړی مطالعه کی اغه وګوري یا سمره تاریخ د صحابه یا د تابعین یا د تبع تابعین داغي دا تاریخ سړی وګوري نو که هغه تاریخ من وګورو پاغي کې منګو تاسو ته د اتفاق د اتحاد داغي درس پروت دی اگر چې دا غونډه چې کوم د دې مقصدم تاسو ته معلوم دی ک یو مذهبي غونډه او توي ځکه چې د اتحاد باره کې ده کدی ته یو د اسلامي غونډه وای ځکه اسلام اتفاق او اتحاد دام د اسلام سره تعلق ساتي کا سیاسی غونډه او توي ځکه دا موجوده کم حالات شروع دي کم بلدیاتي الیکشن شروع دي زه په ځای باندې خلک ولاړ دي تاسو پوسټرې بکتلی تاسو به خبري اوریدلی دغه میدان ته زم راوته ما خو دوستانو یاد ساتئ مخکې مفتی صاحب هم تاسو ته ویلي چې زه دغه میدان ته په خپل خوښه باندې نه یم راوتی زه نورو خلکو د کلي چې کوم مشران دي خپل ورونه دي خپل د خیل چې کوم خلک دی خپل د ترونو زامن دي هغه خلکو زه مجبور کړم دی خبرې ته چې رته دغه میدان ته روزه زما مصروفیات زیات دي زما درس دی جمعات دی پدې کې اذان دی جمعه دا تقریر دی زما خپل مصروفیات ډیر زیات دي خو هغه ورونو د تر زامنو هغه مجبور کوم دی ته هغه مجبوریم ز تاسو ته ویم چې په کومه خبره باندې زه د خلکو د تر زامنو یا د حمید دوی دغه کورنۍ یا نور کلیواله چې کوم کسانو اغیزه مجبور کوم هغه مجبوریم تاسو ته زویم هغه مجبوری دا چې کلی کې د سړې هغه موږ پیدا نه کچې د فن تم رئیستلې وې د میدان تم رئیستلې وې داسې خلک ودرېدل که زه درته ویم زه د تربورولۍ خبره نه کوم نه په منبر کوم زه په یو ځای کې نه کوم نه د چا څه تربورولي کوم نه د چا څه اورانې ودانې کوم زما د هر چا څخه تعلق دی که زما ورونه یا د تر زامن د هغه سره تعلق ساتي که نه ساتي زما دغې څه کار نشته دي خو داسې خلک راووتل دی میدان ته زه به درته دا ویم مثال که هغوی مخکې شي نو اول که زه درته ځان ویم او بیا تاسو ویم موږ او تاسو د خلکو دروازې ته بیا نشو ودرېدلی داسې خلک راووتل چې موږ او تاسو د هغوی کوڅې ته بیا نشو ورتللی دقه خبرو زه مجبوره کړم چې رالم او د خپل کلی د خپل خیل د سنگر کلی یا نور چې کوم موږ څه کوم ویسي د هغې زه خدمت